قدرمن دوستانو دا وخت په سوشل میډیا د مجیب زلمی و بربنډه ویډیو اپلوډ شوې ده چې دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده او په سوشل میډیا یې غټه غوغا جوړه کړې. همدا مکمله ویډیو موږ ته هم اوس یو ملګري راولېږله. ملګرو په سوشل میډیا د ډولفنایان ویډیو لا د خلکو نه ده هیره چې دا د زموږ او ستاسو په خیبر پښتونخوا کې د مجیب زلمی و بربنډه ویډیو هم اپلوډ شوه. نه پوهېږم زموږ او ستاسو پښتانه په کوم لور روان دي. یوه ډرامه نه وي ختمه دستي بیا بله پسې شروع شي. تر اوسه پورې هم د ډولفنایان په غم ژړل او ویل به مو چې دا ډولفنایان ویډیو راغلې ده او اوس دا دی د مجیب زلمي ویډیو هم راورسېدله. ده هم خپله برخه پکې وکړه. ملګرو نن سبا که تاسو ته معلومه وي د اے آی یا آرټیفیشل انټیلیجنس زمانه ده نو د مجیب زلمي دغه تازه ویډیو چې اپلوډ شوې ده دا لا کنفرم معلومه نه ده چې دا به اصلي وي او که به چا په آرټیفیشل انټیلیجنس ټکنالوژي باندې جوړه کړې وي. خو کله چې دغه ویډیو موږ مکمله وکتله نو په دې کې له ورایه ښکاري چې مجیب زلمی له یوې جنۍ سره ځان بربنډ کړی دی او همدا 2 نمبر کار ورسره کوي او د دوی دغه ویډیو ډیره زیاته کلیر نه ده، لږ بلرب ده. خو تر اوسه دا لا معلومه نه ده چې د مجیب زلمی دغه ویډیو چا او په کوم مقصد اپلوډ کړې ده او نه هم تر اوسه پورې مجیب زلمی د خپلې دغه وایرل شوي ویډیو په اړه په سوشل میډیا څه ویلي دي. ملګرو تاسو د مجیب زلمی د دغه نوي وایرل شوي ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره